سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ژبپوهنې چې کومه سلسله مونږ شروع کړې ده، په هغې کې مونږ د معناپوهنې دویمه برخه نن وایو چې معناپوهنه څه شی ده، او په هغې کې زموږ سره نن چې کومه دویمه برخه ده، نو په هغې کې دا ده چې د معنو په لحاظ د لفظونو چې کوم لغوي تعلق دی، د لغوي معنو کوم رشته ده، کوم تړون دی د یو بل ترمنځ، نو په هغې باندې بحث کوو چې د دې ترمنځ څه اړیکې دي، څه رشته ده، د دې د یو بل سره د تعلق څه سبب دی. نو دا زموږ سره مختلفې د دې رشتې دي، د دې مختلف قسمونه دي چې د هغې په بنیاد مونږ ویلی شو چې یو د معنو په لحاظ د لفظونو د یو بل سره څه تعلق او څه تړون دی یا یې څه رشته ده. په هغې کې زموږ سره په وړومبي سر کې چې کوم راځي هغې ته مونږ وایو هممانیز، هغه الفاظ چې د هغې معنی یو شانت وي، چې مونږ ته په اردو کې مترادف ویلی شو، په انګریزۍ کې هغې ته سینونمز وایي. هغه دوه یا د دوه نه زیات الفاظ چې هغه یا خو په مکمله توګه یا چې کوم دی نو یو بل ته نږدې معنی ولري، او هغه معنی چې کوم دی نو یو بل سره ورته والی لري، نږدېوالی لري، په هغې کې څه لږ ډېر څه تړون وي، څه رشته وي، او یو ټکی د بل په ځای باندې د متبادل په توګه استعمالیږي. ضروري نه ده چې دغه هر ټکی چې کوم دی نو هغه دې د بل ځای ونیسي، دا ډېره مشکله ده، ځکه چې ډېر لفظونه خو د یو لفظ د بل په ځای باندې استعمالیږي، خو په مکمله توګه باندې نشي استعمالیدی، او د هغې وجه دا ده چې کله کله ډېر لفظونه داسې وي چې هغه که په یو جمله کې استعمال کړي شي نو هغه جمله رسمي جمله وي، هغه چې کوم دی نو فارمل جمله وي، او که فرض که د هغې متبادل یا چې کوم دی نو نور لفظونه د هغې په ځای استعمال کړي شي، نو دا هم امکان لري چې د هغې جملې نه غیر رسمي جمله جوړه شي. زموږ سره که فرض کوم د دغې رسمي او غیر رسمي مثالونه مونږ ورکوو، نو زموږ سره په یو لفظ دی چې مونږ ورته ډک شو، موړ شو، د یو بل هم معنیز دی، مترادف دی. که فرض که څوک دا ووایي چې یاره هغه موړ شو یا ووایي چې هغه ډک شو، نو په دې دوو جملو کې په خپله فرق شته. یا که څوک دا ووایي چې زما پلار کور ته تشریف راوړو، او یا دا ووایي چې دادا کور ته راغی، نو دا دوه لفظونه یا دغه جمله چې کومه ده دا د یو بل په ځای استعمال شوي دي، خو لږ ډېر فرق پکې ضرور راغلی دی. زموږ سره هغه الفاظ چې کوم زیاتره چې کوم هممانیز دي، نو په ډکشنرو کې چې څومره هم لغتونه دي، که په هغې کې د یو ټکي معنی ګوري، نو اکثریت د هغې معنی چې کوم دي نو یو بل ته ډېرې نږدې، او کله کله چې کوم دی نو هغه په نورو معنو کې هم استعمال شوي. نو زموږ سره اکثریت په ډکشنرو کې چې کوم لفظونه دي او د هغې لغوي معنی دغسې مترادف وي. زموږ سره که مونږ مثالونه ورکوو، نو که مونږ د ننګیالي مترادف لفظونه ګورو، نو هغه مونږ تورزن، میړنی، باتور، تکړه دا یادولی شو. دغسې که مونږ فرض که د هوښیار، نو پوهه، ځیرک، عقلمند، قابل، دا ټول د دې هممانیز لفظونه دي. دغسې چې کوم دی نو که مونږ وایو چې یاره قبر، لحد، ګور، دا استعمالیدی شي. د ځمکې په حواله باندې چې کوم دی نو مونږ ځمکه ورته هم وایو، غوږې ورته هم وایو، باړی ورته هم وایو، دوتر ورته هم وایو، پټۍ ورته هم وایو، دا ټول لفظونه د یو بل مترادف استعمالیږي. نو دا زموږ سره چې کوم دی نو د لفظونو چې کوم لغوي تعلق او تړونو د هغې وړومبی برخه وه. دویم زموږ سره هغه لفظونه چې هغه د یو بل اپوټۍ استعمالیږي، هغه چې کوم دی نو د یو بل الټۍ استعمالیږي، کوم ته چې متضاد وي، کوم چې د یو لفظ چې دی نو د بل مخالف استعمالیږي. په انګریزۍ کې هغې ته انټونمز وایي. خو زموږ سره داسې لفظونه هم شته چې په هغې کې شکوک و شبهات پیدا کېږي، په هغې کې خلک په سوچ کې پرېوځي چې اوس د یو ټکي چې کوم دی نو بل کم ټکي متبادل کېدی شي، اپوټه کېدی شي، متضاد کېدی شي، ځکه چې په هغې کې څه مسلې شته ضرور، او د دغې مسلو د لرې کولو دپاره مونږ متضاد چې کوم قسمونه دي یا د اپوټو لفظونو چې کوم قسمونه دي، نو هغه مونږ په دریو ډلو کې تقسیمو. یو زمونږ سره مکمل متضاد لفظونه، څه ته چې مونږ کمپلیمنټري انټمز وایي، چې د هغه په هغې کې چې کوم دی نو څه دویمه رایې نه وي، د یو بل
انتها وي یو اړخ وي بل اړخ وي او اکثریت چې کم دی نو دا یو که مثبت وي نو بل به منفي وي. په دې کې منځنۍ درجه بیخي نه وي. لکه مثلا مړ ژوندی، بس په دې کې دویم بیا ټکی نه وي. که مونږ وایو چې د مړ متضاد ووایو نو ډایرکټ به هغه وایو چې ژوندی. که مونږ وایو چې ورځ نو د هغې به بیا شپه وي. که مونږ وایو چې هلک نو د هغې متضاد به وي جینۍ. دا زمونږ سره چې کوم دی نو وړومبی چې څه ته مکمل متضاد وایي چې په هغې کې درمیانه درجه هډوي نه. د متضاد دویم قسم زمونږ سره چې دی نو هغه تړاوي یا تعلقي یا چې کوم دی نو ریلیشنل ورته ویلی شي. دا د کمپلیمنټري یا چې کوم دی نو د مکمل متضاد چې دی نو هغې ته دا ورته دی، نږدې دی ورته، خو د هغې مره انتها پکې نشته. او د دې او د هغې بیلتون مونږ په دې وجه کولی شو چې په دې قسمه اپوټا یا الټه لفظونو ترمنځ به یو تعلق او تړون ضروري. د دې ترمنځ به یو رشتې وي، د دغې رشتې په بنیاد باندې چې کوم دی نو هغه به د یو بل مخالف وي، خو هغومره انتها به پکې نه وي او هغې ته مونږ تعلقي یا ریلیشنل وایو. وجه هم دغه ده چې د دې ترمنځ به څه تعلق او څه تړون به وي. زموږ سره مثالونه مثلا ښځه، خاوند، ډاکټر، مریض، استاد، شاګرد، دا د یو بل چې کوم دی نو اپوټه خو هغومره انتها پکې هم نشته یا متضاد، خو د دوی ترمنځ چې کوم دی نو یو تعلق او تړون دی. د متضاد دریم قسم زموږ سره درجبن متضاد یا ته کوم ته چې ګریډډ ویلی شي. په دې قسمه اپوټه لفظونو کې درجه بندي وي او مختلف خلک یې مختلفه توضیح او تشریح په دې وجه کوي چې دې کې یو شانوالی هم وي. په دې کې دغه دواړه چې کوم مکمل متضاد هم کیدی شي او چې کوم ریشنل دي، تعلقي یا تړاوي متضاد دي، هغه هم کیدی شي. په دې کې منځنۍ درجه هم وي. د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو دا ګریډډ دی، په دې کې درجه بندي مونږ کولی شو او کیدی هم شي. د مثال په توګه زمونږ سره د ملاست متضاد چې کوم دی نو هغه ناست هم کیدی شي، ولاړ هم کیدی شي، روان هم کیدی شي. ځکه په دې کې چې کوم دی نو درجه کیدی شي، مختلف هم کیدی شي. دغسې زموږ سره چې کوم دی نو د جینۍ متضاد ښځه هم کیدی شي، بوډۍ هم کیدی شي. خو په یو وخت باندې چې کوم دی نو دا مثبت هم کیدی شي او منفي هم کیدی شي. دا لکه زمونږ سره په دې کې چې کوم مکمل متضاد که پرس که مونږ د جینۍ متضاد اخلو نو هغه به هلک وي، او که پرس که د عمر په لحاظ نو هغه به ښځه وي، هغه به بوډۍ وي. داسې که مونږ د اوم چې کوم دی نو د هغې پوخ متضاد کیدی شي، خو د اوم چې دی نو سوی هم کیدی شي. د متضاد که پرس که څه لفظونه مونږ وایو نو په هغې کې اوړی، جمع، ښه، بد، تور، سپین، دنګ، چیت او دا د دې نه علاوه نور هم بلا کیدی شي. نو دا زموږ سره چې کوم نو هغه متضاد لفظونه وو، اپوټه لفظونه وو یا چې کوم دی نو انټونمز وو. د لغوي معنو د تعلق دریم قسم زموږ سره چې کوم دی نو هغه دی همغږي، څه ته چې هوموفوني وایي. هومو وایي یو شان او فني چې کوم دی نو هغه غږ ته وایي چې یو شان غږ. هغه لفظونه چې د هغې لیکنی بڼه د لیکلو چې کوم صورت دی هغه هم مختلف وي او معنی هم مختلف وي، خو اواز چې کوم دی چې کله ادا کیږي د ادا کولو په وخت باندې هغه یو شان ته اواز ورکوي. نو هغه زموږ سره چې کوم دی نو همغږي هغې ته مونږ ویلی شو چې د هغې غږونه د هغې د ادا کولو غږ چې دی نو هغه یو شان دی. د لیکلې صورت هم د هغې بدل وي او د هغې چې کوم دی نو معنا هم بدل وي. زموږ سره چې مثالونه یې کم دي نو سطر چې کم لیک ته وایي او زموږ سره بل چې کم دی نو سطر پردې ته وایي. دغسې زموږ سره خط هم لیک ته وایي یا چې کم دی نو په مخ باندې دا خط دی او بل خط چې دی نو هغه د جامو سره تعلق دی، کمیس ته وایي په بعضې ځایونو کې. دغسې زموږ سره جامه چې کوم د خولې یوه حصه ده او بله چې کوم دی نو جامه چې کوم کپړې دي. داسې زموږ سره چې کوم دی نو جرنده او جرنده دا هم یو چې کوم دی نو چې کوم د اوړه پې خلک کوي یا د اوړو چکۍ او بله چې کوم دی نو تالې ته وایي. دا زموږ سره هغه الفاظ دي چې د دې لیکلې شکل چې دی نو هغه هم بدل دی.
د دې معنی هم بدلي دي، خو دا چې کوم دی نو ویلی کېږي یو شان. په دې وجه باندې دې ته همغږي وي او د دې لفظونو د یو بل سره تعلق څه دی؟ د آواز په بنیاد د دې د یو بل سره تعلق دی. زموږ سره د لغوي معنو چې کوم تعلق او تړون دی په هغې کې یو دی حملي کې هومونمس چې څه ته وایي چې د هغه لیکلې صورت چې دی نو هغه هم یو شانتي، تلفظ هم یو شانتي، چې کله هغه ادا کړي نو هغه به هم یو شانتي، چې لیک هم یو شانتي. او که دغه لفظ چې کوم دی نو په ځانګړې توګه لیکلی شوي نو د هغې د معنی هم پته نه لګي چې دا معنی به د دې ټکي په کوم ډول ده، ځکه چې دا په یو ټایم باندې مختلفې معنی ورکوي یا دوه ورکوي او د دوو نه زیاتې ورکوي. د استعمال نه د هغې پته لګي چې د دې ټکي په دې ځای کې څه مطلب دی. د مثال په توګه زموږ سره یو لفظ دی لور. لور مونږ اړخ ته هم وایو، طرف ته هم وایو. دا د یو سمت تعین هم کوي چې یاره څوک په کم لور روان دی، یا زه د پېښور په لور ځم. بل لور زموږ سره اوزار دی چې په هغې باندې مونږ څه ریبل کوو. نو که فرض که یو سړی دا ووایي چې زه واښه په لور ریبم، نو د دې مطلب به دا چې اوزار، او که وایي چې زه د پېښور په لور ځم نو دغه لور مطلب به تعین د سمت تعین به وي. په دې وجه باندې د استعمال نه دې پته لګي چې دا لفظ چې کوم دی نو دا په څه کې استعمال شوی دی. دغه شان زموږ سره بل ټکی دی تور، نو دا رنګ دی، او بل یو تور چې کوم دی نو هغه الزام ته وي. زموږ سره چې کوم څلورم د لغوي معنو د تړون او د اړیکو چې کوم قسم دی نو هغه دی هم نسل، هم نسب، یا هم موږ ورته هم نسلي وایو، هم نسبي وایو، یا هایپونمس چې کوم دی. نو دا هغه لفظونه دي چې هغه د جز په توګه چې دی نو په کل کې شاملیږي، او جز چې کوم دی نو هغه د کل کار ورکوي او کل د جز کار ورکوي. د دې چې کوم دی نو دوه برخې چې کوم د جز په توګه باندې کار کوي نو هغې ته مونږ سبارډینیټ وایو، چې هغې ته مونږ هایپونمز هم په خپله ویلی شو. او دویم چې کوم دی د کل په توګه باندې کار کوي نو هغې ته هایپرنمز وایي، یا چې کوم دی نو هغه سوپر آرډینیټ ورته ویلی شي. دا قسمه لفظونه چې کوم دی دا د څیزونو هم کیدی شي، او دا چې کوم دی نو د یو عمل هم کیدی شي. که د مثالونو مونږ ته پته ولګي چې که مونږ یو لفظ مثلا مونږ چې کوم دی نو رنګ اخلو، رنګ زمونږ سره سوپر آرډینیټ دی، یا چې کوم دی هایپرنمز دی. دا چې کوم دی نو زمونږ سره یو جنرل قسم دی رنګ، خو د دې چې کوم دی زمونږ سره جزونه چې دي نو هغه دی سور دی، سپین دی، زیړ دی، اودي دی، باطنګڼي دی، مختلف چې کوم خاص مخصوص کیږي هغه د دې چې کوم دی جزونه دي، او دغه ټوټل چې کوم دی نو په څه کې شاملیږي؟ په رنګ کې شاملیږي. دغسې زموږ سره چې کوم دی نو زناور چې کوم دی نو یو جنرل قسم دی، او په دې کې چې کوم دی نو واړه واښه دي، غوا ده، بیزه ده، سخی دی، کټی دی. دغسې چې کوم دی نو څومره زناور هم دا په دغه خپل یو نسل دی، یو نسب دی، ځکه دې ته مونږ څه وایو؟ هم نسبي وایو، چې جز چې کوم دی نو هغه په کل کې شاملیږي. که فرض که مونږ انسان وایو نو بیا د انسان ځان له نر دی، ښځه ده، هلک دی، جینۍ دی، بوډۍ دی، نو دا ټول څه دي؟ دا هم په دغه کې شاملیږي. دې ته چې کوم دی نو چې هایپونمز وایي، چې یو قسم چې دی یو د جز په توګه باندې په بل کې شاملیږي، یا هماغه معنی ورکوي، د یو بل سره تعلق دا دی. مونږ ځناور د انسان په هم نسبي نشو ګڼلی، یا چې کوم دی نو د سبزی خپل وي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو یوازې دا هم نه دی، لکه مثلا مونږ چې دی نو زخم زموږ سره یو جنرل قسم دی، خو په دې کې چې کوم دی نو سوک دی، سپیړه ده، خنجر دی، ډز دی، چاقو وهل دي، په کاڼي ویشتل دي. دغه ټول چې کوم دی نو دا په څه کې شاملیږي؟ د دې غټ قسم چې دی نو مطلب او مقصد یې څه دی؟ زخم دی. نو دې ته چې کوم دی نو هایپرنمز یا هایپونمز ویلی شي. هم نسبي ورته مونږ ویلی شو، هم نسلي ورته ویلی شو. د هایپونم نه پس زموږ سره یو دوه اصطلاحات داسې هم دي چې هغې ته یو ته میرونم او بل چې کوم دی نو هولونمز. دا هم دغه د جز او د کل کار کوي، چې جز په کل کې شاملیږي، یا چې کوم دی نو جز د کل نمایندګي کوي او د هغې عکاسي کوي، او کل چې کوم دی نو هغه د جز کوي. فرق صرف دومره دی، مثلا میرونم چې کوم دی نو هغه او د هایپونمز فرق دغه دی چې دا لږ په وړه پیمانه باندې
لکه مثلا زمونږ سره یو ټکی دی چې مڼه زمونږ سره میرونمز دی د څه شي د مڼې د ونې که فرض که مونږ د مڼې ونه ولاړې او مونږ یې وایو چې دا مڼه ده نو دا سره د میرونم په ځای باندې مونږ د مڼې ونه په مڼه باندې یادو نو دغه هغه یو څیز چې هغه کول وي او هغه د جز چې کوم دی نو د هغې نمایندګي وکړي او په هغې باندې یاد کړی شي نو دغې ته میرونم وایي هولینم چې کوم دی نو دا د میرونم اپوټه دی اپوزیټ دی لکه مونږ چې کوم دی د مڼې په ځای د مڼې ونه وایو نو دغه چې کوم دی نو دغه فرق دی او دا د هایپونمز معمولی صورت دی شکل دی چونکې هغه خو د یو لوی نسب خبره کوله دلته کې مونږ صرف د یوې مڼې کوو بیا د هغې لاندې دغسې چې کوم دی نو که فرض که زمونږ سره په هم نسبي کې چې کوم دی نو جرنل سیز چې و یو عام سیز نو هغه ځنګل او بیا خاص چې کوم دی د مڼې ونه کیدی شي د توت کیدی شي د شنډی کیدی شي مختلف سیزونه چې کوم دي نو هغه مونږ دا چې کوم دی نو دا هم یو اصطلاح ده تقریبا یو سیز دی خو یو په وړه پیمانه دی بل په لویه پیمانه دی میټونم زمونږ سره هم یو اصطلاح ده چې د معنی په لحاظ باندې دا ځان له خپله ځانګړتیا لري دا چې دی نو دا د یو سوچ یو فکر د یو ادارې د هغې چې کوم دی نو د یو لفظ په توګه په یو سر باندې د هغې نمایندګي کوي دې ته مونږ چې کوم دی نو یو استعاره م ویلی شو یو داسې لفظ چې هغه په مجازي معنو کې استعمال شوي وي دې ته مطلب نوم بدلول م ویلی شوي دي او د دې میټونم باندې خلک د علامت په توګه چې هغه خبره چې هغه دې زړور او ښکاره نشي کولی نو په علامتي انداز کې هم په دې کیږي د دې نه علاوه چې کوم دی نو د اختصار په حواله باندې هم خلک استعمالوي او درېیمه دغه یې دا ده چې توفیر پکې هم راشي او فرق راشي او ځانګړوالی پکې راشي نو دام مثلا مونږ دا وایو چې قلم چې کوم دی نو دا د تورې نه زورور دی نو قلم دلته کې چې کوم دی نو د لیکلي د لیک چې کوم شکل دی د هغې په نمایندګۍ په توګه قلم استعمال شوی دی توره چې کوم دی نو دا تورې نه مطلب دا دی چې وسلواله مبارزه نو دلته کې مونږ قلم څه دی یو لیکلی شکل یو ریټن شکل چې کوم دی نو د هغې نمایندګي کوي یا مونږ دا وایو چې اسلام آباد نو اسلام آباد زمونږ سره چې کوم دی نو دا یو میټونم دی او دا د دې لفظ په شا باندې چې کوم دی نو زمونږ سره د حکومت او د اختیار او د واک او د کنټرول هغه ټولې خبرې چې کوم دی خلک دا وایي اسلام آباد دا خبره کوي نو دا زمونږ سره چې کوم دی نو میټونمز دی یو لفظ دی خو د دې په شا باندې څه دی یو ډېر لوی سوچ دی یو فکر دی او د هغې نمایندګي دا یو لفظ کولی شي یا مونږ دا وایو چې څوک وایي چې لاس را سره وکړه نو د لاس کولو په شا باندې څه شی دی مدد را سره وکړه امداد را سره وکړه ښېګړه را سره وکړه پولیسیمي چې کوم دا نو دا د هومونومي په شانته کې یو اصطلاح ده دا هم د دې ته چې کوم دی نو په پښتو کې مونږ ګڼ مانیز یا څو مانیز ویلی شو هغه لفظ چې هغه د دوه یا د دوو نه زیات معنی لري نو سوال اوس دا پیدا کېږي چې هلته کې مونږ هومونومي هم ویلی و چې هغه هم هغه یو لفظ و چې هغه د یو نه زیاتو معنو کې استعمالیږي یا په ګڼو معنو کې استعمالیږي نو دلته کې چې کوم دی نو د پولیسیمي او د هغې فرق هم صرف دغه دی چې زمونږ سره چې کوم دی نو پولیسیمي هغه لفظ چې د هغې ګڼې معنی خو دغه معنی یو بل سره تعلق لري څه نه څه اړیکې لري په لغتونو کې په ډکشنرۍ کې دغه معنی په یو لیسټ کې لیکلی شوي په یو ترتیب یا په یو ځای لیکلی شوي او په هومونومي کې دا بیلې لیکلی شوي په پولیسیمي کې که فرض که یو لفظ چې کوم دی نو د هغې په معنی خلک پوه شي نو بیا د هغې په بنیاد باندې د هغه بل لفظ معنی ته ځان رسولی شي او د دغې لفظ چې کوم دی نو د دې اصل او بنیاد هم یو وي د دې تاریخ دا هم یو وي خو په هومونومي کې د دې لفظ چې کوم دی نو هغه معنی په مکمله توګه باندې بدله وي مختلفه وي او د هغې بنیاد او اصل چې کوم دی نو هغه هم مختلف وي ځکه زمونږ سره چې کوم دی نو په دې کې دغه فرق دی او د پولیسیمي په پښتو کې مونږ بلا ګڼ لفظونه دي مثلا لمن کومه چې د کمیس لمن ده د مور لمن ده د پښتو لمن ده د غره لمن ده د دې نه علاوه چې کوم دی دا سری دا ګڼ معنیز په یو ټکي چې کوم دی نو په یو وخت کې ګڼې معنی ورکي او خلک یې هغې ته رسي
یا دغسې چې کوم دی مونږ وایو ست، نو خلک چې کوم دی نو چاته د واده ست کوي، د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د خلک وایي ست مه کوه. دا ځانه دغه یو ست دی، یو شان لیکلی کېږي، یو شان یې تلفظ دی، خو په نورو معنو کې استعمالیږي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو مونږ ژبه وایو. ژبه چې کومه د غوښې دا ټوکړه ده دې ته هم ژبه ویلی شي، او کومه چې ویلې ژبه ده که هره ژبه ده هغې ته هم ویلی شي. د دې نه علاوه چې دی نو په پولي سیمې کې پښتو مونږ اخیستی شو چې خلک وایي یاره پښتو یو لفظ هم دی، یو ژبه هم ده، یو ژبه ده. او د دې نه علاوه چې کوم دی نو د پښتنو یو ضابطه حیات دی، مونږ دا هم استعمالو چې د اوښ پښتو د یو ذات په توګه باندې هم. نو دا ګڼ مانیز هغه لفظونه چې هغه ګڼې معنی لري او د هغې د یو بل سره سلک ډېر تعلق او تړون هم وي. دا زموږ سره د لفظونو د لغوي معنو ترمنځ چې کومې اړیکې وي، کم تعلق و کم فرق و